بسم الله الرحمن الرحیم. محترمینو ملګرو، نن به تاسو ته د کسوف او خسوف د لمانځه طریقه ذکر شي چې کسوف او خسوف په څه معنا او د کسوف او خسوف لمانځونه څنګه کیږي. نو هیله ده د ویډیو تر پای پورې وګورئ او زما سره مل شئ. د لمر تندر نیولو ته کسوف او د سپوږمۍ ترنده نیولو ته خسوف وایي. لمر د ترنده نیولو په وخت کې 2 رکعته لمونځ په جماعت سره سنت دی، په دې شرط چې مکروه وخت نه وي. په دې لمانځه کې نه اذان سته، نه اقامت او نه خطبه سته او لمونځ قرار ویل کیږي. په دې لمانځه کې لوی سورتونه لکه سورت بقره، سورت آل عمران او داسې نور لوی سورتونه او رکوع او سجده اوږدول هم سنت دی. د دې لمانځه تر ختمېدلو وروسته که ترنده پاته وي نو په دعا او استغفار د مشغوله کیږي. د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې چې به څه وخت لمر ترندې ونیوی نو پر نبی صلی الله علیه وسلم باندې به هیبت او بیره راغله او مسجد ته به یې تشریف یووړ او 2 رکعاته د کسوف لمونځ به یې وکړل. او په دې لمانځه کې د نبی صلی الله علیه وسلم دونه اوږده ولاړه رکوع او سجده کوله چې د دې څخه د مخه هیڅ کله چا نه ولیدلی. دغه طریقه د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم هم وه. د خسوف یعنی د سپوږمۍ ترنده نیولو لمونځ هم 2 رکعته دی. دا لمونځ بې له جماعته کیږي. مسلمانانو لره پکار دی چې څه وخت خدای مکړه سپوږمۍ ترنده ونیسي نو د خسوف یا د سپوږمۍ ترنده لمونځ جلا بې له جماعته وکړي. او که چیرې د لمر یا سپوږمۍ ترنده په مکروه وخت کې یعنی چې لمونځ کول په هغه وخت کې مکروه وي پیښه سي نو د لمانځه پر ځای دی دعا او استغفار کوي. نو محترمینو، دا و د کسوف او د خسوف د لمانځه طریقه. په دې هیله چې دا ویډیو مو د ثواب په نیت د نور ملګرو سره هم شریک کړئ ترڅو نور مسلمانان وروڼه هم پرې پوه شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.